بسم الله الرحمن الرحیم. نن زما د پاره د خوشحالۍ ورځ ده چې زما په چینل باندې 5000 سبسکرایبرز برابر شول. داسې یوه ورځ وه چې سټارټ مې اغستی و او 1 2 3 4 5 6 7 10 15 داسې ورو ورو سبسکرایبرز سیوا کېدل. نن زما 5000 سبسکرایبرز دي. ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه، ډېره زیاته مننه. زه نن تاسو ته دا خبره کول غواړم چې یاره چینل شروع کول او په چینل باندې کار کول اسان کار دی او که ګران کار دی. یعنې مطلب زه تاسو ته د چینل په باره کې نن لږې ډېرې خبرې کوم چې زما چینل ما له چا جوړ کړی و، کله یې راله جوړ کړی و، زما سبسکرایبرز څومره دي، زما واچ ټایم څومره دی، زما مطلب چینل مونیټایز شوی دی که نه دی، زه ترې پیسې ګټم که نه ګټم، او ویډیوز چې کوم دي نو دا زه چېرته جوړوم، په سکول کې جوړوم که په کالج کې جوړوم که په کور کې جوړوم. او بله خبره خو تاسو ته ما وکړه چې یعنې مطلب چینل چلول اسان کار دی که ګران کار دی. او بل زما دا چینل د څه دپاره دی نو ډېرو ته خو به پته وي، ډېرو ته به پته نه وي، نو هغې په باره کې هم چې زه په دې چینل باندې څه اپلوډ کوم. او بل زما د چینل سیټینګ څنګه دی، یعنې مطلب که زه په کوم ځای کې کوم نو یعنې مطلب بورډونه شول، سټینډ شو، لایټنینګ شو که نه، بلبونه ملبونه وغیره، نو د دې په باره کې زه تاسو ته لږ ډېر انفارمیشنز در کوم. زما چې کوم چینل دی نو دا ما له چا جوړ کړی و، نو دا ما له نوید صاحب د درګۍ جبن چې کوم نوید صاحب دی، زه د هغه ډېر زیاته شکریه در کوم. هغه ما له دا چینل جوړ کړی و او کله یې جوړ کړی و نو دا 5م کال روان دی. په 2020 کې جوړ کړی و، نو 2020 21 22 23 او 24 چې کوم دی نو اوس روان دی که نه، نو مطلب 5م کال یې روان دی. او سبسکرایبر زما اوس څومره دي نو مور دین 5K، یعنې مطلب د 5000 نه سیوا، د 5000 نه سیوا دي اوس، صحیح ده که نه. او زما واچ ټایم چې کوم دی نو هغه کمپلیټ دی که نه دی کمپلیټ، نو زما واچ ټایم نه دی کمپلیټ، صحیح ده که نه، تر اوسه پورې لا نه دی کمپلیټ. چې کله کمپلیټ شي او بیا مونیټایزیشن وشي او بیا پیسې ګټل شروع شي، بیا به زه انشاءالله یو بله ویډیو وکړم تاسو ته به ووایم که نه. نو مطلب منی چې کوم دی پیسې زه ګټم که نه ګټم نو لا تر اوسه پورې څه انکم وینکم نشته، څه پیسې لا فی الحال نشته، صحیح ده. ویډیوز چې کوم زما دي نو دا زه چېرته جوړوم، په سکول کالج که په کور کې جوړوم، نو دا زه په کور کې جوړوم. څه چې کوم دی څه ویډیوز ما په کالج کې هم جوړې کړي دي، یعنې مطلب د فرست ایئر چې کوم چپټر دی پروټیسټا اینډ فنجای، هغه کمپلیټ پلی لیسټ موجود دی په دې چینل باندې. نو هغه ما ټوټل په کالج کې چې کوم دی نو بس د سټوډنټس مخې ته کړی و، او دغه شانتې نور هم څه لیکچرز داسې شته چې هغه د سټوډنټس مخې ته دي، خو زیات سیټینګ چې کوم دی نو هغه زما په کور کې وي. دا اوس چې کوم ویډیو زه کوم نو دا هم په کور کې ده، صحیح ده که نه. نو زما چې کوم مطلب بل سوال دا دی چې ایزی آر ناٹ، یعنې مطلب دا چینل جوړول او چلول اسان کار دی که نه ګران کار دی. نو یاد ساتئ چې ناٹ ان ایزی ورک، دا یو اسان کار نه دی. ګورئ څنګه اسان کار نه دی. اولنۍ خبره خو دا ده چې ته به دې ته ګورې چې تا سره ټایم شته که نشته. نن سبا خو ټایم ایستل د څه کار دپاره دا هم څه کار دی، صحیح ده که نه. نو ټایم منیج کول، د دې نه علاوه بجلي شته که نشته، صحیح ده که نه، شور شته که نشته، ویډیو ټیک ده که نه ده، مطلب اپلوډ کولو ته برابر ده، اپلوډ یې کم او که اپلوډ یې نه کم. د دې نه علاوه نیټ سیګنل شته که نشته، دا خو پاکستان دی بس نیټ او سیګنل چې کوم دی نو ګډوډ وي، صحیح ده که نه. د دې نه علاوه چې کوم دی نو مطلب ټایټل، ته چې ویډیو جوړه کړې نو هغې له چې کوم بیا اپلوډ کړې نو ټایټل به ورکړې، بیا به ورته ډسکرپشن لیکې، ټیګز به ورته لیکې، تمنیل به ورله جوړې، هغه به ورته لګې، صحیح ده که نه. یعنې مطلب 20 قصې دي پکې، 20 قصې، صحیح ده که نه. نو اسان کار نه دی، صحیح ده. او زما چې کوم یوټیوب چینل دی نو دا د څه دپاره دی نو دا د بایولوجي لیکچرز دپاره دی، صحیح ده که نه. مطلب د 9th کلاس 10th کلاس فرست ایئر سیکنډ ایئر او څه د هایر لیول هم پکې شته، صحیح ده. زوجیوګرافي وغیره شته او کېدای شي نور هم اپلوډ کړم انشاءالله. نو مطلب د هایر لیول پکې هم شته، صحیح ده. د دې نه علاوه چې کوم زما سیټینګ دی د چینل، یعنې مطلب بورډ شو، سټینډ شو، لایټس، مایک وغیره، نو دا بس یو سمپل سیټینګ دی. په دې باندې زه شارټ شانتې ویډیو داسې کوم او تاسو ته په هغې باندې ښایم چې یعنې مطلب زما سیټینګ چې کوم دی په کور کې نو هغه څنګه دی، صحیح ده. ښه جي، نو دا زمونږ د غریبۍ داسې وړوکی شانتې بیټک دی. په دې بیټک کې ما ځان له چې کوم دی نو د سټډي ټیبل دا ارینج کړی دی، زه په دې باندې سټډي کوم کله کله. دا خو د بیټک بسترې وغیره دي. او دا چې کوم دی نو یو بورډ دی، په دې باندې ما د سیل سټرکچر اینډ فنکشن را کړی و، وړو مړو وران کړی دی. انشاءالله دا به زه بیا واپس ریډي کوم، په دې باندې به هم یو لیکچر اپلوډ کوم. او دې خوا چې کوم دی نو دا زما سټینډ دی، دغه پکې موبایل دی، دې خوا دا بل بورډ دی،
او د دې نه علاوه دا پکې زموږ سره چې کوم دی نو لایټس دي، څه لایټس آف دي، څه لایټس چې کوم دی نو هغه آن دي. نو بس داسې یو قسم سیټینګ فیټینګ دی. دې ځای کې ما یو سوچ چې کوم دی نو لګولی دی، زه هغه راوباسم نو ډېر لایټس به مړه شي، هغه به تاسو ته په نظر باندې راشي. دغه لایټ دی، دخوا چې کوم دی نو دغه بره لایټ دی، هغه یو لایټ دی، دا لایټس دي. صحیح شو. نو په دې طریقه باندې زما چې کوم دی نو د یوټیوب چینل سیټینګ دی دا زموږ په بیټک کې ما داسې عرضي طور چې کوم دی نو یو سیټینګ فیټینګ روان کړی دی. صحیح ده.